السلام علیکم. دې لیکچر کې به موږ څه کوو چې دا 3 پوینټس درکړي دي او وی چې دا شو کې چې دا 3 پوینټس یو سرکل دی چې هغه سنټر د هغه 2 0 دی د هغې سرکل د پاسه دی. د دې مطلب دا شو چې د دې پوینټ ډسټنس د سنټر اف د سرکل نه د دې پوینټ او د دې پوینټ ډسټنس دا به ټوله سیم وي، ځکه چې د سرکل باندې چې کوم پوینټس دي د هغې د سنټر د سرکل د سنټر نه ډسټنس وي یو شانتي ته ریډیوس وي. موږ دا ټول ډسټنس یو شانتي راشي نو دا مطلب دا دی چې دا پوینټس چې کوم دي دا په سرکل د پاسه دي. نو فرست موږ د دې پوینټ د سنټر اف د سرکل سره ډسټنس واخلو. دا x2 minus x1 2 minus 7 whole square y2 minus 12 whole square so 0 minus 12 whole square دا minus 5 راغی دا whole square سی 25 دا بیا minus 12 دی د minus 12 چې سکوار واخلو هغه 144 دی دوانه ایډ اپ کې نو 169 راځي او هغه د سکویر روټ چې واخلو د 169 هغه سره راځي 13 راځي. اوس د سیکنډ پوینټ ډسټنس موږ واخلو د 2 0 سره نو x2 زموږ سره 2 دی او x1 زموږ سره -3 دی نو 2 minus 3 whole square plus y2 زموږ سره 0 دی او y1 زموږ سره -12 دی نو 0 minus 12 whole square نو 2 پازیټیو راغی ماینس پلس جوړ شي 3 whole square او دا ماینس پلس 12 whole square راغی. دا 2 plus 3 نه 5 راشو دا غي سکوयर او د 12 سکوयर څه دی 144 دا 5 سکوयर 25 شو 144 سره ایډ کړه دا 169 راغی دا چې بیا سکویر روټ واخلې نو 13 راغی. د دې مطلب دا چې دا 2 پوینټس خو د دې سرکل د پاسه دي. د دریم پوینټ د پاره موږ ګورو نو اگین دا x2 دی دا x1 دی دا y2 دی دا y1 دی نو 2 minus 14 whole square plus 0 minus 5 whole square صحیح شو. دینه به راشي تاسو سره -12 دا غي سکویر به واخلئ دینه به دا ماینس پلس شي نو 5 whole square دی -12 whole square څه دی 144 او د 5 square هغه 25 دی دا چې دوه ایډ اپ کړي نو سره راځي 169 چې دا غي سکویر روټ واخلي نو هغه سره راځي 13. نو یو کین سی تاسو ښکاري چې دا d1 the first point the center no distance 13 the second 13 the third point 13 دا مطلب چې دا ټول پوینټ چې دي دا د circle د پاسه دي. Thank you.